استغفر الله ملګرو د کس چې دی نو په قرآن شریف کې د سمګلینګ کوي ملګرو د بهر ملکونو 100 روپۍ راوړي په ایرپورټ کې نیولې دی ښه تاسو ورته کتلی شئ ملګرو چې د قرآن شریف کله کولاو کړي نو په دې کې ډېر زیات روپۍ کله چې یوه پاڼه اړوي ملګرو په هغې کې ډېر زیات روپۍ په اخر کې بیا شمارئ ښه د بهر ملکونو روپۍ دي که نه په ایرپورټ کې دا کس نیولی دی که نه پکار چې دې څیزونو مخنیوی وشي د بهر ملکونو د کاپیرانو به څه سوچ کوي ښه چې زمونږ په قرآن کې دوی سمګلینګ کوي که نه په قرآن په پاک کتاب کې چې دی نو دوی د بهر ملکونو نه څه کېږي روپۍ پکې ږدي او راوړي ملګرو دا ویډیو مې وکتله نو زه ډېر زیات خفه کړم ځکه چې مونږ ځان ته مسلمانان وایو د هغې باوجود یو داسې کار کوو که نه چې سړی ډېر زیات خفه شي چې قرآن مجید سر کې بې حرمتي ده ملګرو چې ته په قرآن مجید کې څه کېږي سمګلینګ کوې په قرآن مجید کې روپۍ ږدې په قرآن مجید بې حرمتي نه ده ولي ملګرو زما دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ یار چې د دې خلکو پته ولګي چې دا کوم قسم خلک دی یار زمونږ د کتاب زمونږ د قرآن مجید بې عزتي کوي ملګرو په هغه کې سمګلینګ کوي که نه زمونږ دا پاک کتاب کې دی نو په هغه کې ته اوس روپۍ ږدې او ته د بهر ملکونو زه ډېر زیات خفه کړم یاره دا ویډیو تاسو ته سیټ ښکاري که نه دا چېرته په ایرپورټ کې دا کس نیولی دی که نه او سمګلینګ کوي ملګرو د پیسې چې دی نو پر قرآن مجید کې ایښودي دي او پر قرآن مجید سره بیا سره بالکل پیک دی ته به وایې چې په دې دا چې دی نو نوی راواخېست ملګرو خو هغه چې تاسو دننه بیا کولاو کړې که نه نو بالکل په هغه کې روپۍ ایښودي یورین روپۍ دي د بهر ملکونو روپۍ دي او دلته بیا شمارئ چې څومره روپۍ پکې دي ښه په قرآن مجید پاڼه اړوئ ملګرو او په هغه کې څه دي بیا روپۍ دي ښه زه خو ډېر زیات خفه کړم یار د داسې خلکو قسمه خلکو دې څه شوي مخنیوی وشي یار چې دوی ولې دومره غلطیانې کوي ولې دومره زیاتۍ کوي د خوږ کتاب او قرآن شریف په منځ کې اوس ته راځي او روپۍ ږدې د غلا روپۍ پکې ږدې ملګرو دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر